د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. نه زه قسم خورم په دې ښار مکه په داسې حال کې چې ای پیغمبره په دې ښار کې اوسېدونکی او قسم خورم پر پلار او د هغه پر اولاد چې له هغه نه پیدا شوی دی. په حقیقت کې موږ انسان پر رنځ او ستونزه کې پیدا کړی دی. آیا هغه دا انګیري چې پر هغه باندې به هیڅوک برلاس کېدی نشي او په ویاړ سره وایي چې ما په پنډونو مال برباد کړ؟ آیا هغه انګیرلی ده چې چا هغه ونه لیده؟ آیا موږ هغه ته 2 سترګې، یوه ژبه او 2 شونډې نه دي ورکړي او 2 څرګندې لارې مو هغه ته ونه ښودلې؟ مګر هغه د رنځ او ستونزې په زغملو سره له سختې لارې څخه د تیریدو همت ونه کړ. او ته څه پوهیږي چې هغه سخته لاره څه ده؟ دغه لاره د چا غاړه له غلامۍ نه آزادول یا د لوږې په ورځ کوم خپلوان یتیم یا په خاورو ناست مسکین ته خواړه ورکول دي. بیا په دې سربیره دا چې انسان د مؤمنانو له ډلې څخه شي او له هغو کسانو نه چې یو بل ته په صبر او د خدای پر مخلوق باندې د رحم ښودنه وکړي، دا خلک دي د ښې اړ خاوندان. او هغوی چې زموږ د آیاتونو له منلو نه انکار کړی دی، هغوی د کیڼ اړ خاوندان دي. پر هغو به داسې اور خورېدونکی وي چې ټولې دروازې تړلې دي.